عبدالرحمن بابا فرمایي وی خدای امان را کړله هسې زندګۍ چې ته بد وایې له بله بل له تا او وی زهر ښه دي چې په سوله په سلا وي نه شکرې په فتنه او په غوغا نس په خاورو په خس ډک ښه دی بېغمه نه د غم په خارو خس په ښه حلوه چې د رور او د عزیز زړه پې ازار شي حاصل مشه هغه خپله مده او وی ښه خواړه چې یو یې خوري بل ورته ګوري خواړه نه دي هغه زهر دی ګویا او د ښه سړي باره کې وایي چې کم سړی ښه وي هغه څنګه وي له حرامو یې پریز وي مشغول وي په پنج بنا کلمه یې وي قبوله هم په جهر هم اخفا د دنیا د کار دپاره فرض منځ نه کاندي قضا هم صایم د رمضان وي هم زکات کاندي ادا او که توان د حج رسیږي حج هم وکي پسې بیا چې یون په دا طریق وي هغه کس دی اولیا او بل ځای عبدالرحمن بابا فرمایي په رحمان باندې دا عمر هسې تیر شو لکه تیر شو یو ساعت په دا دنیا تر قیامت دغه لس او دغه شل دي پوره نه کړو چا شمار ته دی دنیا او بل ځای عبدالرحمن بابا فرمایي ای عاقل راشه غوږ ونیسه ماته مرګې نه پرېږدي هېڅوک خپلې رضا ته ډېر یې مات کړلو مغزې د کبرجنو چې له کبره به یې سم نه کتل چاته ای رحمانه توبه وکاږه په ژوند کې شرمنده چې په محشر نشي الله ته او د عالمانو باره کې عبدالرحمن بابا فرمایي عالمان دی روشنایی د دی دنیا عالمان دی ته تمام جهان پیشوا په مجلس د عالمانو بسر زر شي که څوک لوټوي یا کاڼې د صحرا جاهلان دی په مثال د مردگانو عالمان دی په مثال د مسیحا چې مرده له نفس ژوندی کیږي عالمان دی واړه داسې اولیا هر سړی چې رتبه نه لري د علم سړی نه دی خالی نقش دی گویا زه رحمان حلقه بدوش د هر عالم یم که اعلی دی که اوسط دی که ادنا